سلامونه ملګرو په حیات خان ورلد کې تاسو ته هرکلی وایم یو ځل بیا تاسو ته مخاطب شوم د نن موضوع هم ډیره زیاته اهم موضوع ده تاسو یې دغه ویډیو یو ځل وګورئ کېدای شي تاسو ته څه نه څه سبق حاصل شي تا سره اوسئ چېرته ځئ مه د پېښور کې تقریبا د نن نه 3 میاشتې 4 میاشتې مخکې مونږ هلته وو چې یو بیمار راغلی و څه وړه شان بیماری لرله او بیا یې هلته اپریشن وکړو بیا ډاکټر کرن خان صاحب زما مشرور زما پیر صاحب د هغو په ځای کې پاتې کېدو زه ورسره هم هلته پاتې کېدم نو هغه میلمه چې و زمونږ بیا کمرې جدا جدای هغه میلمه په څه وخت کې هسې شکي شو په ځان باندې چې یاره زما د بلډ پرشر تیز شوی دی او څوک ګورم چې زما سره لاړ شي د هسپتال ته په صدر کې یو هسپتال دی سرکاري نور خو هسپتالونه بند وو په هغه ټایم باندې ناوخته و نو هغه میلمه چې ولګېدو نو د ډاکټر کرم خان صاحب یو کیمرامین دی ایډیټر هم دی عبدالله صاحب ته یې وویل چې یاره ما د هسپتال ته بوځه عبدالله ډېر زیات ګبراو شو د دې نتیجې له راځو په اخره کې دا درته وایم چې دا خبره څه ده او څنګه ده ډېر زیات ګبراو شو او زر تر زر یې هغه د لاس نه ونیو بوتلو چې هلته یې بوتلو ملګرو تاسو دغه عبدالله لیدلی شئ دی خو څه د وجود نه هم لږ غټ دی او روغ رمټو انسان دی په دغه ټایم کې ډېر زیات روغ رمټ انسان او دغه مریض چې و د به مخه کړی دی بوتلو هسپتال ته چې کله یې په هسپتال ته چټۍ او دا یې وکړه په هسپتال کې ډاکټر صاحب ته کېناسته هغه پټه راواغسته چې بلډ پرشر یې وکتو د محمد حقاني صاحب بلډ پرشر دغه تاسو ته به یې تصویر ښکاري د دوی چې کله بلډ پرشر وکتو نو محمد حقاني صاحب بلډ پرشر چې و دا دومره ښکلی بلډ پرشر و چې د ځوان سړي نه هم کم و کم چې منډې ترډې وهي او د 120-80 بلډ پرشر و لاندې 80 د پاسه 120 نو اسې د نارمل انسان لاندې چې د 90 نه چې زیاتېږي بیا لکه ګرانه شي او یا د 130 نه چې زیاتېږي ګرانه شي د بره کم چې بره مقدار دی که نه نو د ده ښه ښکلی بلډ پرشر و نو عبدالله ولګېد او ډاکټر صاحب ته هم مټ مخې ته کړو ډاکټر صاحب زما بي پي هم وګورئ چې څنګه ده په دغه ټایم کې عبدالله روغ جوړ ښه ښکلی د عبدالله بي پي وکتله دغه چټ تاسو ته ځکه مخاطب کوم دا ثبوت زما سره پروت دی نو د عبدالله بي پي چې وه 180 یعنې ویری های بلډ پرشر د دې عبدالله صاحب نو د دې نتیجه دا ده چې کله انسان باندې یو مصیبت راشي د ډاکټر کرن خان صاحب د خولې نه ما اورېدلي دي هغه به د بل مشر نه نقل کړي یا خپل کومه خبره ده اقوال دی یو قسم چې په مصیبت کې یاره بل مصیبت دی کله چې په تاسو باندې مصیبت راشي نو په هغې کې هیڅ چرې هم مه یریږئ ځکه چې تاسو کله ویریږئ دا یو بل مصیبت دی نو تاسو د 2 مصیبتونو ښکار شئ او بیا کار وراني مطلب بیا دې ته انسان ته ډېر غټ نقصان رسېدی شي کم چې بلډ پرشر های کېږي بیا د هغې سره د زړه مریضونه هم رادننه کېږي انسان ته نو کوشش کوئ چې په مصیبت کې ځان ته یره مه راولئ مصیبت د الله تعالی طرف نه دی دا راځي په انسان باندې راځي انسان تړلی شوی دی د دې مصیبتونو سره خوشحالیانې به هم راځي خفګانونه به هم راځي که چرې په دنیا کې غمونه فکرونه ټینشنونه خفګانونه نه وی دنیا دی داسې څیز نوم چې په دې کې به تکلیفونه هم وي محنت به هم کوو منډې به هم وهو او مصیبتونه په ځان باندې ناخلو ځکه چې دا هر څه نه وی نو جنت او په دنیا کې بیا فرق سو خو دا به برداشت کوو دا زموږ امتحان دی او په دې امتحان کې به مونږ ځان پاس کوو ګوره د ټولو نه زیات ګران چې دی هغه ژوند دی ټول نه زیات ژوند تېرول او د ټول نه آسان څه شی دی مرګ خو ځان انسان مړ شي خبره ختم او مرګ له ډول پیدا یو زوبه مرګ خو په مونږ باندې دا یو حق دی دا به زو یو ورځ به مونږ د دې فاني دنیا نه زو هغه ژوند بیا ډېر زیات ګران دی چې مونږ یې په هره ورځ روزانه پکې مړه کېږو ژوند
هغه ژوند دی چې په خوشحالۍ تیر شي، ښکلی تیر شي او روزانه پکې ځان نه مړ کوو. د سختو د راحتو تیارې پسې رڼا دا به وي، سختې به هم وي، راحتې به هم وي، خوشحالیانې به هم وي، خفګانونه به هم وي، خو دا به مونږ تېرو. د دې کیسې نتیجه هم دا ده چې په مصیبت کې یاره بل مصیبت دی. چېرې هم کله چې مصیبت د باندې راشي نو یریږئ مه، ښه ډاډه ورځئ، راځه انسان یم، څه کې راسره وکړه، هېڅ هم نشته. دغه ټایم به تېر شي، دغه وخت به تېر شي. زمونږ ډېر ملګري دي هغو په مصیبتونو کې وروره خېټې خرابې شي، ارتاو شي، بي پي لو شي. نو هېڅکله داسې مه کوئ، ځکه چې خدای مکه دا ټول کور چې دی دا تاسو ته ناست دي، او که تاسو خدای مکه داسې شی چې ویریږئ په مصیبت کې نو دوی به څه کوي؟ نو داسې به هېڅکله نه کوو. راسره اوسئ، ښاد آباد او بریالي راته اوسئ. ډېره مننه.